ګورئ ملګرو، نن سبا پښتو کارتون چې دي، کارتون سټوري میلیون ویو اخلي. ګوره میلیونونه ویو روان دي، لکونو میلیونونه ویو اخلي. نو دا ډېر ښه کنټینټ دی. په دې باندې ملګرو کار شروع کړئ، نو کولی شئ کامیاب شئ. ګورئ څومره ښایسته ویو پرې راځي. په دې کنټینټ باندې دا ټول په پښتو دي ملګرو. که تاسو سرچ وکړئ پښتو کارتون سټوري، نو تاسو به بلا چینلونه ووینئ دلته، او ښه ښایسته ویو هم پرې راځي. راځو ملګرو، نن مې تاسو ته ډېر ښایسته اپلیکیشن راوړی دی. د کروماټونز په نامه اپلیکیشن دی ملګرو. له پلی سټور څخه ښکته کیدی تاسو کولی شئ کارتون جوړ کړئ. نو زه دا اوپن کوم ملګرو. په نننۍ ویډیو کې خاص دا اپلیکیشن مې تاسو ته راوړی دی چې تاسو یې هم ډاونلوډ کړئ، خپل کارتون سټوري پې جوړه کړئ. دلته به only this time لیټ سټارټ پې کې ملګرو. د دې اپلیکیشن په تھرو باندې تاسو کولی شئ چې خپل چینلونو ته پښتو کارتون سټوریانې جوړ کړئ او لکونو میلیونو ویو واخلئ. نو راځو لیټ سټارټ تاسو کلیک واخلئ ملګرو. دغه انټرفیس تاسو ته ښکارېږي. ګورئ دا کرکټرونه دي ولاړ دي مکمل. واقعیت سره ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. ګورئ د کرکټر ته مثال ته څه ورکوي چې په دې پلاس کې ونیسي. زه ورته وایم چې بټوه دې ورکړي. دا بل کرکټر ته څه شی غواړئ، دا بل کرکټر ته زه وایم چې یو چاقو دې لاس کې ونیسي او وښیي ملګرو. چاقو خو یې په لاس کې ونیوه. زه راځم دا بل کرکټر ته څه شی ورکول غواړئ. ګورئ زه دلته دې کرکټر ته مې توپانچه په لاس وکړه. نو دا بل کرکټر ته څه شی غواړئ. چوړیل باجي ته چوړیله کاشي ورته ویل کېږي. ګورئ دلته مې قاشقه په لاس کړه. نو ګورئ دا کرکټرونه شو ملګرو. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. کولی شئ ښایسته کارتون ګوره. په دې باندې موومنټ راځي، زوم ان زوم آوټ. دې کې نور اپشن دی. ګوره د بیکګراوند کالر دی. ګوره انیبل کالر هرې خوا ته چې ورکوئ، او دې لارې بیا امپورټ بیکګراوند ته کولی شئ چې خپل کلرونه بیکګراوند دې ته امپورټ کړئ. دلته بیا بلا بیکګراوندونه دي. ګوره چې هر بیکګراوند ستا خوښ وي هماغه ورته کولی شئ څنګه کړئ سلیکټ کړئ ملګرو. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو. که چېرته تاسو دې اپلیکیشن باندې سر خلاص نه تاسو هم خپل چینلونه په دې باندې مخ ته بوځئ. نو که چېرته تاسو پې سر خلاص نه شو، سټوریان پکې نه شو جوړولی، نو انشاءالله ما ته کمنټ وکړئ. زه به د دې یو مکمل کورس تاسو ته تیار کړم.